بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ طلاق د کور نظام صحیح کول داغه بیان کړي او د تقوا فائدې ښيي. کورنۍ نظام به څنګه جوړیږي او د تقوا ګټې شي. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. موږ شروع کوو. یا ایها النبی، دا اق مثال دی چې خلق وای لوري تا ته وای ما ننګوري ته واورا. مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، خو مراد ټول امت دی. یا ایها النبی، اے پیغمبره، اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکوي خپل بیبيانو ته، فطلقوهن لعدتهن، نو طلاق ورکوي هغه ته په وخت د عدت تاوي کی. دوه معنی کوم او تګوري. په دې د ټول اتفاق دی چې عدت طهر دی، عدت طهر دی. طلاق چې ورکوي نو په طهر کې به ورکوي. عدت مراد څه دی؟ طهر. طلاق چې ورکوي په څه کې به ورکوي؟ په طهر کې. خو اوس دا چې اخوا دا عدت ختميږي، دا هم په اطهار باندې وي کدا په مرزونو باندې وي. ابن جرير دی وغيرها ټول خیال داده چې چون کې الله لعدتهن ویل دي، لام په معنا د وخت باندې دی. چې لام په معنا د وخت باندې شو، معنا د څه کوي؟ اے پیغمبره، کله چې تاسو طلاق ورکوي بیبيانو ته، فتطلقوهن، نو طلاق ورکوي هغه ته لعدتهن، ان معنا وقت عدتهن، په وخت عدت تاغوي کی. او طلاق په طهر وکړي نو عدت هم په څه باندې وي؟ په طهر باندې وي. او دا د شوافیو رائے هم ده په شور باندې. لام په معنا د وخت باندې شو، وقت عدتهن. او عدت خو یقینا په طهر باندې دی، یعنی طلاق ورکول خو په طهر کې دی، نو عدت هم په څه باندې وي؟ په طهر باندې. احناف چون کې عدت په امراض باندې وي، نو بیا غي معنا دا کوي. اے پیغمبره، کله چې تاسو طلاق ورکوي بیانو ته، فتطلقوهن، طلاق ورکړئ دوی ته په هغه طهر کې چې مخې ته عدت راشي. طلاق ورکړئ هغه ته په هغه طهر کې چې مخې ته راشي عدت راشي، معنا مخې ته مرزونه راشي. هغه به هغه طهر وي چې پاره کې خاوند د خځې سره یو ځای شوی نه وي. په داسې طهر کې طلاق ولا ورکړئ چې خاوند سره نږدې شوی نه وي، نو د دې مخې ته چې راځي به راځي مرزونه. نو هغه دا معنا کوي. یا ایها النبی، اے پیغمبره، اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکوي بیبيانو ته، فطلقوهن، نو طلاق ورکوي هغه ته په داسې طهر کې چې مخې لرازي زمانه د عدت، چې مخې لرازي زمانه د عدت، چې هغه څه دي؟ مرزونه. معنا د داسې طهر کې طلاق ورکوي چې پاره کې خاوند د خځې سره ملاو شوی نه وي. زکه بیا مرض راځي پته لګي، او چې ملاو شوی وي کې دې شي حمل واخلي، نو په داسې طور کې طلاق مور کوي چې هغه کې خاوند د خزر جدا شوی وي. بلکې که طلاق ور کوي نو په داسې طور کې ورکړي چې خاوند سره نږدې شوی نه وي. یا ایها النبی، اے پیغمبره، اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ور کوي بیبيانو ته، فطلقوهن، نو طلاق ورکړي هغه ته لعدتهن، معنا په هغه طهر کې چې مخل راشي زمانه د عدت، مخل راشي څه؟ زمانه د عدت. واحصل عده، او شمیر عدت. واتقوا الله، د الله نو ویریږي چې تاسو رب دې. لا تخرجوهن، مو باسي او مشړې دې خذلرا، من بيوتهن، دا غیر کورن، او ولا يخرجن غيبهم نوزي، دا د عدت مدابل تتيري، الا یاتین فاحشه مبینه، مگر دا کراتلو کې به حیخ کار باندې مراد نه بد اخلاقی ده. چر ګوري هغه نم تاسو باسي، معصوم ګوري هغه نم تاسو باسي،
هغه ماتي کټوي ماتي پیاله ماتي نو ته ټول تاوان دی نو به استل پکار دي نو سبا کېږي الا یاتینا فاحشه مبینه مگر دا چراتلو کې به حقیقت کار باندې زنا کنه د مراد خان وتلک حدود الله او دغه دی پولی د دین د الله ومن يتعد حدود الله چا چې زیاته وکړه تیرې وکړه د پولی د الله نه فقط ظلم نفسه یقینا د زیاته وکړه پزان لا تدری ګورې دا په یو ځل طلاق ونه چې من راغله چې په یو ځل درې طلاق مور کوي ګټه ته ګوري لا تدری نه پوهیږي هیڅ یو نفس لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چې الله رب العزت را پیدا کی روسته نه بل کار هغه دا چې خزم خپې مان شي او سړیم خپې مان شي او به ته سړی خځه د څو کې رجوع کی او چې درې دې په یو ځل ورته ول خو بیا د رجوع د پاره سلاره پر نه خود لکه په دې وجبانی دا شریعت هر یو حکم د حکمت نه ډکی لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورسیږي دا زنانه خپل نیټو توانایي ته ختم شي بیا تاسو خو خلا معنا فاذا بلغنا اجلهن کله چې دی ورسیږي معنا نږدې شي خپل نیټو ته رسیدل معنا نه چې نږدې شي خپل نیټو ته نو فامسكوهن ایثار کوي دوی لره معنا رجوع ورته وکي څو ورته وکي رجوع ورته وکي او بمعروف په نیکه طریقه او فارقوهن یا جدا کوي معنا دادا چې رجوع ورته مکوي په خپل با جدا شولا او یا ورپسې بل طلاق ورکا او فارقوهن یا بیل کوي دوی جدا کوي دوی لره بمعروف په نیکه طریقه واشهدوا ذوی عدل منکم او گواهان وسې خاوندان انصاف دتا سونه واقیم الشهادت لله او قائم کوي ودروي گواہی خاص الله لپاره ذالکم دا حکم تاسو ته یواذ به نصیحت کولای چې په دې باندې هغه چاته چې وی ایمان لري په الله باندې فروض نه باندې و من یتق الله واست تقوا غټه ته بیانې هغه چا چې یې وکړه الله نه یجعل له مخرجا وبغرزي الله داغه د پاره لار د نجات هر مشکل نه لار د نجات هر مشکل نه ويرزق من حيث لا يحتسب او خوراک باور کې هغه ته رزق باور کې هغه ته د هغه ځنه چې دی ګمان هم نکاو ومن يتوکل الله چا چې ځان وسپاره په الله باندې دا الله دا لپاره کافی دی ان الله بالغ امره یقینا الله رب العزت رسول کې دی کار خپل لره انتها تا ان الله بالغ امره یقینا الله رسول کې دی کار لره امره خپل ذاتا قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا مقرر کړی د الله د هر یو شی د پاره اندازا والله یئسن من المحیض او هغه زنانا چې نا امید ده د حیض نه بیماری نه راځي بډای شوی دا او هغه له خاون طلاق ورکړو من نسائکم د بیبیان استاسونه ان ارتبتم کستاسو داغي په عدت کې شک نو فعدتهن داغوی عدت به درې میاشتې دي بس درې میاشتې پوره شولې هغه آزاد شوله دریم والله لم يحزن او هغه زنایا چې حیض نوی راغله حیض نوی شروع شوه داغیم عدت درې میاشتې نابالغ جنیدا او خاون ولا طلاق ورک خو نږدې شوه دی ورته نو هغه د عدتم درې میاشتې دي والله لم يحزن او هغه زنانا چې حیض نوی شوه هغه هم درې میاشتې عدت یې و اولات الاحمال سلورما و اولات الاحمال او دارنګ خاوندان د حمل اجلهن عدت تاغوي ان یزان حملهن غداده چې وزد حمل کی و من يتق الله چا چې وکړه الله نه یجعل له من امره یسرا او بغرض داغه د پاره د کار داغه نه سانتیا هر کار کې بوت الله سانتیا پیدا کی او چې تقوا وکي مخکې سورته بقره کې تیر شوی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء درې بیماری فالته ما تاسو ویلو چې دا هغه زنانه ده چې نه حمل شتا او بیماری راځي کدا سی او مدخول بها وی دا څلور ټکی درې ټکی په مال ګولیو
یو زنانه ده مدخول بها نه ده خاون ته قتل نږدې شوی نه دی داغه حکم سورته احزاب کې تیر شو فما لكم عليهن من عده تعتدونها باقي باندې سر نه عدت نشته حامله ده پدری مرزونو داغه خبره نه ده داغه خبره ده په وجه د حمل باندې بوډۍ ده مرز ناراضي یا وړه جنې ده حیض شروع شوه نه ده د دې دوه حکم دا درې میاشتې ذالک امر الله دا د حکم د الله انزله الیکم الله را کوز کړه دلته تاسو ته مې یتق الله هغه چا چې رب کړه الله نه یو کفرانو سیئاته نو اوبرجه داغنا ګناونه داغه ويعظم له اجرا او لوی بکی داغه د پاره ثواب او اجر اسکنوهن من حيث كنتم وسوي دي خذلرا هغه ځکه چې تاسو وسیږئ من وجدکم طاقت تاسنا د شنه چې بنگلې در نغواړي ستا چې څو صدا او کوم ځای کې توسيږي او ځکه دام ځان سره وسوا ولا تضاروهن او تکلیف مرسوي دویتا zarar مرسوي دي خذتا لتزيق عليهن د دې د پاره چې تاسو تنسیاره ولې په دیوانی دې سره ظلم نه کوي وان كن اولات حمل او کچره دا د حمل والاوي ایله په ګډو او تاسو طلاق ورکړه فانفقوا عليهن نو خرچه کوي په دوی باندې حتا یزان حملهن تر دې چې وزد حمل وکي فین ارزان لكم وسداغنا بعد د تی خبره ده خزه فزاده شله وزد دینه خو خبره ده ماشوم روټې نه چخړلې نو تی بس چل کی نو الله فرمای فإن ارزان لكم کچرته ورکاو دغه طلاق شو خذو دی ماشومان تستاسو د پاره فاتوهن اجورهن نو ورکه ته مزدری راغی وګوره د کلی کی نور خزم خلکو په اجرت باندې نیول دي ماشومان لته ورکي څومره خرچه چاغې ته ورکول کیږي څومره تنخواه چاغې ته ورکول کیږي څومره اجره چاغې ته ورکول کیږي غوړي ته ورکوي واتمروا بینکم نو طلاق رال نو د دې دا معنا نشي چې تاسو ماشوم ضایع کوي واتمروا بینکم مشوره کوي دواړه په خپل منځ کې به معروفن په نیکه طریقه د ماشوم خیال وساتئ د ماشوم هغه مصلحت پکې ګورئ و ان تعثرتم او کچرته تاسو سختی کوي په یو بل باندې خزه پیسې ډېر غواړي او یا سړی ولا اسم نور کوي چې راوړې دی وسه پاله کړنه نو الله فرمای فساترجو له اخرى نظر دې چې ته به ورکړې د دل لپاره بل زنانا زر دې چې ته به ورکړې د لپاره بل زنانا اوس الله د هر سړی داغه د وسه مناسب حکم مرتقي لينفق ذو ساعت من ساعته خرچه دې کوي مالدار د خپل مالداري په برابر ومن قدر علی رزقه او هغه څوک چې تنگ کړی شي پاغه باندې خوراک داغه او رزق داغه فلينفق مما آتاه الله نو هغه دې خرج کوي داغه نه چې الله د تور کړی مانه د خپل وسه مناسب ومن قدر علی رزقه او هغه څوک چې تنگ کړی شي پاغه باندې رزق داغه او روزي داغه فلينفق ناغه دې خرچه کوي مما داغه نه آتاه الله چې ورکړي داغه تعالی لا یکلف الله نفسا بوج نورا چې الله په هیڅ یو نه پسبانی الا ما تاها مگر مطابق داغه طاقت سره چې الله هغه تور کړی وي سيجعل الله بعد عسر يسرا زر دې چې وبګرځي الله رسل سختیانه آسانتیا وکأي من قريه او ډیر د کلونه عاتت عن امر ربها چې نافرمانی وکړه د امر در خپلنا ورسول یو نافرمانی وکړه رسولان الله نه فحاسبنا حسابا شديدا نو من حساب کدا غسر حساب سخت وعذبنا عذابا نكرا او عذاب ورک من هغه ته عذاب ناشنا فذاقت وبال امرها نو وی څاکه انجام د کار خپل وکانا عاقبت امرها خسرا او اخر انجام د هغه تاوان اعد الله لهم تیار کړی د الله دوی پر عذاب شدید عذاب سخت فتقوا الله د الله نه وریږي ای خاوندانو د عقل الذين امنوا اوس د عقل والا او تشریع کوي هغه کسان چې ایمان راوړي دي قد انزل الله الیکم ذکران یقینا علی ګره د الله
تاسو ته ذکرن یاداش رسولن پیغمبر دی یتلو علیکم آیات الله چلولی پتاس بند الله آیاتنا مبینات وضاحت کوونکی لیخرج الذین آمنوا د دې لپاره چې راو باسي کسان چې ایمان والا دي عمل نه کړی دي نیک من الظلمات تیارونا الى النور رناتا ومن يؤمن بالله او هغه چا چې ایمان راوړ په الله باندې عمل وکنیک يدخل جنات تجري داخل وکي هغه لره باغونو ته چې بيږي بلانه دغونو داغې نه ولي هميشه وي پاره کې هميشه قد احسن الله له رزقا یقینا خيسته کړه د الله داغه لپاره رزق په جنت کې الله الذي الله غذات خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دی واسمانونه ومن الارض مثلهن او د زمکه نه داغه په برابر واسمانونه وزمکه ایو صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې دنیا کې چا زمکه یو لیش په مقدار باندې قبضه کړه غصب وکړه دوکه وکړه الله رب العزت بعد قیامت په ورځ د ووز مکو پورې دغه غاړي ته ورواچي د ووز مکو پورې به دغه غاړي ته ورواچي يتنزل الامر بينهن نازلېږي حکم په مابین د دوی کې لتعلموا د دې د پاره چې تاسو پوه شئ ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله پارشي باندې قدرت لري وان الله قد احاط بكل شيء علما او بشک الله راګر کړی دی هر یو څه لره په علم کې